کاکا جانه څه دې راوړي؟ کاکا جان هغه د نخودو لډو دي د عبادت لپاره. کاکا جانه تاسو هم راشد رول مې تاسو د عبادت لپاره غوښتي. هغې ته وایه چې خپل نازولی زوی مې عبادت ته راوغواړي. د هغه روغتیا یې څخه نه ده. له ما نه ډېره هغه دوه ورته اړتیا لري. تبکي لورې پلار جان مې عبادت ته راشي. زه او پلار جان مې هېڅکله یو ځای عبادت نه کوو. ما وویل که نه چې نه درځم. ښاغلي هغه زه تاسو پسې نه یم راغلي. هغه خو زه خپل ټلیفون پسې راغلی یم. تبکي تان بر دلته هېر کړل. تبکي لور دا لډو هېر کړل. که د عبادت تر وخته ونه رسېږي نو اوس اندرا به ورباندې څومره په غوسه شي. تبکي دا دې په کوټه کې هېر کړې وه. یوه شیبه له عبادت نه څوک داسې مخ نه اړوي. دا خبره مې امورته کړې ده. ستاسو دواړو ترمنځ چې هر څومره واټن وي خو ستاسو دواړو او د دې مابعد ترمنځ ډېر واټن نشته. او اوس چې راغلي یې نو او باید په عبادت کې ګډون وکړئ. خوښي جانې موږ باید اوس عبادت پیل کړو که نه؟ ځکه چې لیور جان او پلار جان خو مې نه راځي. خوښي جانې دا خو ډېر عجیبه کار وشو.
نن د لومړي ځل لپاره دواړه پلار او زوی یو ځای د کور په عبادت کې ونډه اخلي. کوم کار چې هیچا ونه شو کړای هغه کار تا وکړ کی. خوشاله اوسې لورې، خوشاله اوسې. خدای دې ستاسې دواړو ارمانونه تل پوره کړي اولادونو. ستا رنګ ولې داسې الوتی؟ کوم مار دې لیدلی او که کومه پیرۍ؟ دلته خو یوازې یوه پیرۍ ده، هغه هم خوښې جانه. اوهو که زمونږ فشار جګ نشي نو د چا به جګ شي؟ زمونږ موټر غلا شوی. دا څنګه سیمه ده؟ زه خو وایم چې دا کار د همدې کلي اوسېدونکو کړی دی. اوهو خېک جانه تاسو اندېښنه مه کوئ، زموږ کلیوال ډېر ښه او باایمانه خلک دي. تر اوسه پورې خو زموږ د سیمې نه یوه چپلاک هم نه ده ورکه شوې. د چپلاکو غلو او د موټر غلو ترمنځ توپیر وي. تاسو ډېر عجیبه خلک یې. دلته زموږ موټر غلا شوی او تاسو ټول د خپلو کلیوالو ستاینه کوئ. ای زوی جانه خیر دی مه په غوسه کېږه ښه، موټر به دې پیدا شي. اوس به نیمې ترور او د هغې کورنۍ پوه شي چې څومره سپک خلک دي او په زور به یې دوی ټول به له خپل کور نه پټېله وباسي. ګوره جوړ شو که نه؟ تر اوسه خو سم نه دی جوړ شوی. دوه نورې خښتو ته اړتیا لرو چې دا کار سر ته ورسېږي. هغه دې هلته شته. اوی لورې لاړه شه زرګه اوبه. اوه موږ اوبه نه غواړو خورجانې، دلته موږ لکونه روپۍ تاوان کړی دی او تاسې د اوبو خبرې کوئ. اوهو خېک جانه تاسو اندېښنه مه کوئ، موږ خو یو که نه، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ. اوهو موټر زمونږ ورک شوی، که ستاسو وی نو بیا هم څه کول؟ اوهو خورجانې اندېښنه مه کوئ، زه په پولیسو کې ملګري لرم، همدا اوس ورته زنګ وهم، وګورم چې څه کولی شي. صبر وکئ، زه زنګ وهم. زه خو وایم که نه چې نیمې جانې خپله غلا کړې چې هم مې نه مخه شي او هم خپل موټر پې او ته رښتیا خبرې کوې. وګوره چې ځان یې څومره خواشینی نیولی دی. وګوره دا خبرې پرېږدئ، راځئ چې لاړ شو. زویه خبره واوره. اوی دا موټر څنګه راغی؟ دا څنګه؟ اوهو دا موټر څنګه یو ناڅاپه دلته بېرته هغه هم په خپله. اوهو کېدای شي غل ډار شوی وي او دا یې دلته پرېښی وي. شکر چې موټر پیدا شو، که نه نو هر څه له منځه تللي. زما مطلب دی مورجانې د خدای شکر دی چې موټر مې بېرته پیدا شو. که نه نو ما به ستا دا ښایسته او نازولې لور په څه شي کې چکر ته بوله. خورجانې داسې وکئ ښه، تاسې موږ وبخئ. تاسو په ډېره مینه دا ډالۍ خپلې لور او زم ته ورکړې وه.
ښاغلیه زه دا ټولې دوسې میرمن ساکشي ته ورکوم تاسو آرام وکئ سمه ده زه ځمه هو تم په ځان پام کوه ښه سهار په خیر میرمنې سهار په خیر میرمنې ده ښاغلي دروب ځینې دوسې رالیږلي راکه دا دوسیې زه ګورم ته اوس لاړه شه او ځان دې ښه تیار که او هو سینګار مو که پوه شوې لاړه شه غواړم چې ته خپرونه کې میلمنه شې زه مطلب نن ته زموږ د یوې ځانګړې خپرونې ځانګړې میلمنه کېږي دا خپرونه د هغه کسانو لپاره ده چې ژبه یې بنده کېږي او له همدې کبله هغوی په ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي له تا نه بل څوک هغوی ته ښه پیغام نشي رسولی ته د خپله زړورتیا ځواک او خپل جرأت ورسره شریک کړه دا کار به د هغوی وهڅوي نو ته خو دا کار کوې که نه میرمنې که زما په ویلو سره چا سره مرسته وشي نو زه به هم خوشحاله شم ما له تا نه هم دا تمه درلوده دا واخله دا پاڼه وګوره په دې کې یوه جمله ده یوه داسې جمله ده چې د یو نورمال انسان ژبه هم پکې بندېږي خو ته باید دا په یو څه ووایې تر څو چې ته هغوی ته د یوې بېلګې په توګه شي ته به داسې فکر کوې که نه چې زه در باندې تل چغې وهم در باندې غوسه کېږم او له تا سره ډېر بد چلن کوم او هره شېبه دې ځوروم خو که رښتیا ووایم زه هېڅ داسې نه یم یوازې په خپلې دنده کې لږه جدي یم او ستا د وړتیا په ښودلو کې ډېر وخت تېر شو که نه بس د همدې لپاره هیله کوم تاسو داسې مه وایئ ستاسو مقام له ما نه لوړ دی او هر څه چې تاسو ما ته وایئ زما د ښېګڼې لپاره یې وایئ نو اوس لاړه شه او سمدلاسه چمتو شه ځکه چې یو ساعت وروسته خپرونه پیل کېږي هو رښتیا که امکان لري نو خپله کورنۍ دې م راوغواړه څومره به ښه شي که نه هغوی باید په دې پوه شي چې د هغوی لور څومره تکړه او هوښیاره ده تبکي زه ورپسې د دفتر نه موټر ولېږم مننه کوم میرمنې ښې چارې ځه او ځان تیار که سلام زه تبکي یم او زه نن ډېره خوشحاله یم چې تاسو سره په دې خپرونه کې ګډون کړی او زه غواړم نن د ځینو ژبې بندېدو خلکو په اړه خبرې وکړم پونم جانې هغه څنګه ښکاري د خوب په شان ما خو درته ویلي وه داسې ورځ به راشي چې خلک به د تبکي لاسلیک واخلي تبکه خورې ښې چارې شو ورور جانه سلام سلام هغه زما لور ده له خپرونې نه وروسته دی هغې ته ورپېژنه ډېر ښه مننه زما لور ډېره پوهه ده رښتیا هغه ډېره هوښیاره ده او زه بس کوي نو بس کوي ویویکا هر څه چمتو دي هو میرمنې چمتو دي سمه ده تبکي چمتو یې هو میرمنې غږ کامرا اکشن اوهو ثبت مه کوه همداسې خپل وخت تېروو پوه شوې دا خپرونه نه ده کوم بل څه دي کامرا بنده کړه زموږ خپرونې ته ښه راغلاست یوه ځانګړې خپرونه ده چې نوم یې دی ژوند هېڅ نه درېږي ځینې داسې خلک شته چې هغوی یوه نیمګړتیا لري او هغه نیمګړتیا یې په ژوند باندې ډېره اغېزه کوي خو داسې کسان هم شته چې همدا نیمګړتیا د خپل ژوند په ځواک باندې بدلوي ستونزې له منځه وړي او ډېر څه هم ترلاسه کوي
کوم څه چې تاسو او زما په شان کسانی نشي کولی. نن موږ تاسو ته هماغسې یوه ځانګړې نجلۍ درپېژنو کومه چې هره ورځ خپلې نیمګړتیا سره جنګېږي او بریالۍ کېږي. تاسو ته یې درپېژنم میرمن تبکي. میرمن تبکي دا چې دلته راغلې څه احساس لري؟ زه ډېره خوشحاله یم. ما هېڅکله هم داسې فکر نه و کړی چې زه به د ټولو په مخ کې داسې. موږ ټول ستا خوشحالي ستا په څېرې باندې ګورو، خو که څه موږ پوهېږو بیا هم زموږ لیدونکي غواړي له تا نه پوښتنه وکړي چې ستا نیمګړتیا څه ده؟ ښه زما ژبه لږه بنده کېږي. لږه نه ډېره چې موږ ټول یې لیدلی شو. مګر ووایه چې په کوم حالت کې ته د دې ستونزې احساس کوې؟ کله چې زه د نوي خلکو ترمنځ اوسېږم هغه وخت، او بل دا چې کوم څوک زما د ستونزې ته نیمګړتیا ووایي. یعنې ته دا وایې چې تر دې ځایه پورې دې ډېرې زیاتې ستونزې لیدلي؟ بلې هو، دا دوره خو راته ستونزمنه وه، مګر زما کورنۍ تل سره وه. د کورنۍ خبره دې یاده کړه چې کورنۍ سره د یو ځای ژوند کوي، خو ما اورېدلې چې ستا پلار خپل هر څه له لاسه ورکوي. ستا پلار د حکومت یو استازی دی، یعنې چې مامور دی. په پیل کې غواړم له تا نه پوښتنه وکړم، کله چې خلک په تا ملنډې وهي تا باندې کوم څه داسې یو څه وایي چې تا ته عجیبه ښکاري چې ستا ژبه بندېږي، نو ته نه شرمېږي؟ یعنې چې شرمېږي او که نه شرمېږي؟ نه داسې یو کوم څه. ولې به وشرمېږم؟ نه شرمېږي؟ ولې نه؟ کله چې خلک تا ته د ناکامه فلمونو نجلۍ وایي او بیا درته توتله وایي، بې ژبې درته وایي، داسې کوم څه وایي؟